अस्सलाम वालेकुम दोस्तानो, शेरदल तकनीकी मालूमाती चैनल ता खरागलास। दोस्तानो, अल्लाह ताला दी वकी चे द सेहत और आफियत जाम पतन वलरई। ज़मुंग द नन रज़ी टॉपिक और मौजू दा द कंडक्टर और इंसुलेटर पर राबिता मानी। आवल इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर से तवेल कीगी। दोहम इलेक्ट्रिकल कंडक्टर और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर आगे तरमेंजा फ़र्क सदे। आवल राजू दोस्तानो, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर इबारत ददा से मवाद ददा से वसाइल ददा से मटीरियल څخه دی چې پاغه کې کرنट د یو ځای څخه بل ځای ته انتقالي هغه ته کنډکټر ویل کی. او دوهم دوستانو انسولیټر عبارت ددا سے مواد ددا سے وسایل ددا سے مټیریل څخه دی چې پاغه کې کرنٹ د یو ځای څخه بل ځای ته نه انتقاليږي، انسولیټر ورته ویل کی. اول دوستانو راځو د کنډکټر تعریف ته. کنډکټر عبارت د داسې میټیریل څخه دی چې د کرنٹ پر راسته کې ډیر کم ممانعت کوي. کنډکټر ورته ویل کیږي، لکه کافر، سلور، ګولډ او داسې نور. دوهم راځو دوستانو د انسولیټر تعریف ته. انسولیټر عبارت د داسې میټیریل څخه دی چې کرنٹ په خپل داخل کې نه پرېږدي چې تیر شي. انسولیټر ورته ویل کیږي، لکه لرګی، کاغذ، پلاستیک، ربړ، شیشه او داسې نور. یا دوستانو داسې میټیریل چې د کرنٹ ډیر زیات ممانعت کوي دې ته انسولیټر ویل کیږي. نو په دې طریقه باندې دوستانو تاسو کولای شئ چې د کنډکټر او انسولیټر ترمنځ هغه فرق معلوم کړئ او ځان ته خبر کړئ. دوستانو زموږ د نن ورځې ټاپک او موضوع همدومره وه. که غواړئ د برق تخنیک څخه ځانونه برخمن کړئ او خپل هر قسم برقي وسایل تیوریکل او پریکټیکل یعنی نظری او عملی په خپل کورونو کې جوړ کړئ، نو زما چینل سره سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د سره لایک کړئ. د توجه نه مو یو جهان مننه. السلام علیکم.